د چاپې سهار د اتلانو کارنامې پنځمه برخه. د پلار امید د مور ارمان ورسره هم شهید دی، طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی. ایثار داسې وي. د میدان وردګو ولایت چختو ولسوالۍ اوسېدونکی شیخ الحدیث مولوي محمد شریف حلیمي چې د فتح وړاندې د میدان وردګو ولایت د نظامي کمیسیون مسؤل او اوس مهال د یاد ولایت امنیه قومندان دی، ویلي د میدان وردګو ولایت والي ملا ولی جان حمزه صاحب د یاد ولایت د نرخ ولسوالۍ ته په هیئتي ولېږلو. کله چې د جلګي ولسوالۍ له کوتل د نرخ خواته واوښتلو زیاتې ډرون تیارې ګرځېدلې. زه او راسره ملګري شهید مولوي صبغت الله عاشر اخوزاده په موټر سایکل روان. موږ د کمیسیون بل ملګري مولوي حبیب الله احمد چې اوس مهال د نرخ امنیه قومندان دی ویلي زه به هم در سره ولاړ شم. موږ ورته اجازه ورنه کړله ځکه مشکلات زیات وو. احمد صاحب ویل کله چې تاسو روان شوئ زما یقین شو چې نن به تاسو ډرون تیارې د خپل برید هدف ګرځوي او په شهادت به مرسوي. ما الله جل جلاله ته سوال وکړ یا الله جل جلاله که دوی نن شهیدان کیږي دوی بچ او په ځای ما شهید کړي. الله جل جلاله فرمایي او پر خپل ځان باندې نورو ته ترجیح ورکوي که څه هم په دوی سختي وي. لله الحمد زموږ د سپلا رویان د همدې قرآني آیات مصداق و. د پلار امید د مور ارمان ورسره هم شهید دی، طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی، طالب شهید دی او قرآن ورسره هم شهید دی. یوا کفری طوفان یرغل کړی د دین په ګلشن، یوا کفری طوفان یرغل کړی د